د مکی مونږ ویل چې مکی درې حالات لري. اولي 3 کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ دعوت کړی دی. ښکارې چاته دعوت نه دی ورکړی، پټ به یو کس ته، 2 کسانو ته، 3 کسانو ته دعوت ورکوو. او بیا دویم حالت هغه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا ښکاره دعوت ورکړی دی، تر 10 کالو پورې، یعنې 2 کاله بیا نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت کړی دی. او دا یو سخت حالت و چې د مشرکینو د قریشو نه د ډېرو سختو سره مخامخ شوي وو. او دریم حالت هغه بیا دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بار ته دعوت شروع کو، بار قبیلو ته، د مکې نه به بار ته تلو. په 10 کال د نبوت باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه د دعوت شروع کو. نبی صلی الله علیه و وسلم به د مخکې نه دا خبره خلکو ته کوله چې آیا داسې یو کس په تاسو کې نشته چې هغه خپل قوم ته بوځي او زه هغه قوم ته دعوت ورکړم، قرآن ورته ورومه. نبی صلی الله علیه وسلم به د ذوالمجاز او د عکاس په میلو کې د چغې والې الا رجل یحملني الى قومه فابلغ کلام ربي فان قریشا قد منعوني ان ابلغ کلام ربي. آیا په تاسو کې داسې یو انسان نشته دی چې ما د ځان سره بوځي خپل قوم ته او هغې ته زه قرآن ورسوم؟ ځکه قریش چې دي دوی زمانه کړی یم د قرآن اورولو نه او د دې د دعوت نه. او داسې یو کس چې هغه زما په ملا باندې ودرېږي، یو قومي یو کس خلک چې زما په شا باندې ودرېږي او ما مضبوط کړي، زه هغه قوم ته دعوت ورکړم. دا به خلکو ته دا چغې والې د دې میلو کې، د عکاز او د ذوالمجاز په میلو کې. خلکو به ورته جواب کې ویله وایي تا له به څوک څه پناه درکړي؟ ته خو هغه انسان چې خپل قوم ته پناه نه درکړي، هغې را شړلی، هغې ته پناه نه درکړي. موږ ته پناه درکړو چې د قریشو، د عربو، د عجمو، د ټولو د جنګ او مقابله موږ په خپل سر باندې په خپل ملا باندې والو. نبي صلی الله علیه وسلم په دغه د قصر یو ورځې طائف طرف ته چکر ولګو چې زما طائف ته ولته به خلکو ته دعوت ورکړم. ځکه قریشو خو ونه منو، خو کیدای شي په طائف کې ثقیف قبیله ده، هغه کیدای شي دا خبره ومني او په ما باندې ایمان راوړي، نو دغه ځینه به د توحید دا شمه رابلی شي. طائف د مکې نه 80 میله لرې دی چې 90-95 کیلومتره تقریبا جوړیږي. او دا ټول مزل نبی صلی الله علیه وسلم د زید بن حارثه په ملګرتیا کې چې دا د نبی صلی الله علیه و وسلم آزاد کړی شوی غلامو، د دې سره پیدل دا غون مزل کړو تر طائف پورې د مدینې نه، د مکې نه. هلته چې ورسېدو نو طریقه دا چې کله کشران د مشرانو په لاس کې بیا شو کشرانو ته دعوت نه ورکوي، خلک مشران رامنه کړي هغو ته دعوت ورکړي. او کله چې رسول الله به دې ځای ته وکتل چې دلته کشران په خپل اختیار کې دي، مشرانو به دومره زور نشته، نو بیا به کشرانو ته دعوت ورکو. چونکې د طائف چې کوم خلکو دا خپلو مشرانو په لاس کې نو دې دا مناسبه وغوښتله چې زه د طائف مشرانو ته دعوت ورکړم او هغو ته د اسلام د دعوت وړاندې کړم. نو د طائف یو 3 مشرانو د ثقیف قبیلې چې دا عمرو ابن عمر الثقفي زامنو، یو نومو عبدیالیل، د دویم نومو مسعود او د دریم نومو حبیب یا حبیب. نو دا 3 واړه د ثقیف قبیلې مشرانو. نو نبی صلی الله علیه وسلم را دې پته واغسته چې دا چیرته دي. نو هغه 3 واړه په یو ځای کې مونږ کړه، هغې له ورغې او د الله د رسول خپله طریقه چې کوم په هغې ورته دعوت شروع کړو. هغوی چې اول تپوس وکړو وایي څه له راغلی؟ وایي زه خو دې له راغلی یم چې تاسو ته دعوت درکړم چې د الله سبحانه وتعالی یوازې عبادت شروع کړئ او د بوتان موتان او دا شیونه پرېږدئ. او بیا ورته وویل په ما باندې الله سبحانه وتعالی یو کلام را نازل کړی دی، قرآن یې را باندې نازل کړی دی. او بیا ورته الله سبحانه وتعالی د کلام نه آیاتونه وړاندې کړل او دا یې ورته ویل چې په ما زما مدد وکړئ، په ما ایمان راوړئ، نو د عرب او عجم د به ټول ستاسو تابع شي. نو په دې کې یو کس و په دې 2 ورونو کې، هغه ویل ویمرت ثياب الكعبة ان كان الله ارسلک، که چېرته الله تعالی لېږلی نو ما به د کعبې غلاف شلولی. معنا دا چې خلک وایي که دا کار مو وکړو ما به یو الله ته 2 ویلي، نعوذ بالله. معنا دا چې ما به غټه ګناه کړي که ته الله را لېږلی، ته الله نه یې را لېږلی، یعنې ته رسالت قابل نه. نو دویم را مخکې شو، هغه ویل اما وجد الله احدا غیرک، الله ستا نه ما سوا بلې قریشو کې بل څوک نه شو موندلی چې ته یو یتیم سړی وې، مور او پلار دې په وړوکوالي مړه او نیکم ته نه مړو، ته هغه انسان یې او ته یې نبي له الله سبحانه وتعالی رسول الله ولېږلی. او درې متویل ان كنت رسولا فانت اشد خطرا من ان ارد عليك الكلام. کچرت رسول یو برشتیا رسول نو بیا دا خطر ده پتا باندې زبرتا خبر نه در واپس کوم غلب شم دنا. وان كنت على الله، او کچرت ته الله تعالی باندې کذبت على الله، په الله دې دروغ ویلي، فما ينبغي ان اكلمك، نو زما د پاره د دې سینه دا رواج رتی سړی سره خبري وکم چې هغه په الله باندې دروغ وي، ځان نصیحت وکړو. اصل کې دې 3 واړو زړه کې تکبر
او د الله پر رسول ایمان نه راوړو، تکبر او تحقیق یې ونه کو چې تاسو سره دلیل چې رسول یا هم ته یو معجزه راوړه چې سره معجزه موږ وینو چې په تا باندې ایمان راوړو، نو تکبر یې وکړو او طلب د معجزې یې ونه کو، طلب د تحقیق یې ونه کو، نه په خپله تحقیق وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اما اذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، تاسو خو چې کوم کار وکړو معنی زما تردید هم وکړو، ما ته سپکه خوله وخوځوله، تا خو تاسو څه وکړه هغه مو وکړه، خو بل چاته یې څه ونه وایي چې مونږ یې تردید کړی، زه به نور کسانو ورشم بل چاته به دعوت ورکړم، نو په هغې کې به زما دعوت اثر وکړي. لیکن دا بدبخته خلک و بدبخته قوم و، نو دې ایسته په قوم کې اعلان وکړو، یو کس راغلی صحابي دی د خپل دین نه خلک اړی او ګوره چې ایمان پرې رانه وړی، نو په ټوله قبیله کې په ثقیف قبیله کې په طائف کې دا خبره خور شو. په بعضې روایتو کې راغلی چې نبي صلی الله علیه وسلم په طائف کې 10 ورځې کوشش کړی، 10 ورځې هلته اړین دي او د دعوت یې کړی دی. نو بس هغو هلته مشوره کړې وه چې صحابي راغلی د دین نه ماړي، نو هېچا به یې خبرې ته غوږ نه ایښودو. نو نبي صلی الله علیه وسلم د مکې د تللو واپس اراده وکړه چې زه بیرته مکې د دعوت خو سکار ونه کړو، انتهایي پریشانه او خفه و. نو دې ظالمانو یې چل وکړو چې د لارې یو طرف او بل طرف ته صفونه جوړ کړل، یو طرف ته یو صف جوړ کړو او بل طرف ته یو صف جوړ کړو، واړه او غټه ټول پکې ولاړو. نو زید بن حارثه رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به دوی ورتېرېدل نو دوی به شروع وکړه د کاڼو په کاڼو باندې وشتو او کنځلې ورته کولې، ورځې بدې سپکې سپورې ورته ویلې او دوی ورپسې رامنډې والې او نبی صلی الله علیه وسلم او زید بن حارثه داس غلوو. زید بن حارثه به کوشش کوو چې زه به د رسول الله باندې ځان ور واچوم، زه له دیونه ځان پټ کړم، د رسول الله له دیونه پټ کړم. او زید رضی الله عنه په سر وروستو انتهایي هغه زخمه کو او د نبي صلی الله علیه وسلم نه دومره وینه لاړه چې پنډۍ او خپې دا په وینو باندې ترکې سرې شوې. نو دیو راوزغلو تر دې چې تقریبا 3 میله پورې بسې دیو راپسې وو. نو هلته یو باغ دی، هغې ته ورننوتلو چې دا باغ اصل کې د عقبه او د شیبه و، د عتبه او د شیبه چې دا د ربیعه زامن دي. د عتبه او شیبه دا دواړه مشرکانو سخت کافر وو، بیا په بدر کې الله سبحانه وتعالی په اول سر کې دوی مرداران کړي دي. نو د عتبه او شیبه دیو دا باغ چې و د انګورو باغ و، د کجورو باغ و. نو نبی صلی الله علیه وسلم د یو انګور د بوټي د لاندې انګور به څه ته نېغ شوی و، د هغې د لاندې کېناستو چې دمه وکړي، لږ راحت حاصل کړي او ډېر په عاجزۍ سره الله سبحانه وتعالی نه دعا وغوښته. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقل حليتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي خسب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنورك التي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل به غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة. رسول الله خیسته دعا وغوښته، دعا مقصد داره چې الله زه تا تر خپل کمزوروالي شکایت کوم، زه ستا کمزورې باندې یم، زه هېڅ هم نشم کولی او چلونه هم راسه نشته دی، خلک راته چلونه جوړوي، د دې چلونه یا الله درته کم کړي او خلک مې سپک ګڼي، یا الله د دوی دا چلونه زما نه واړې. ای رحیم کریم ذاته، ته د هغه خلکو ربي چې هغه کمزوري خلک دي او ته زما هم ربي، یا الله ته زه چاته پرېښیم؟ هغه خلکو ته دې پرېښیم چې هغه لرې خلک دي، زما حج وکوي، زما بد بیانوي، زما بېعزتي کوي، او که نه هغه دشمن ته دې پرېښ، هغوی دې زما مالک کړي، زما د امر مالکان کړي دي. او که چېرته ته الله سبحانه وتعالی په ما باندې غوسه نه نو زه بیا هېڅ پروا نه لرم، خیر دی که دا خلک هر څه ماتوي، لیکن دومره خبره ده چې ستا عافیت دا لوی دی او پراخه دی، زه ستا په هغه مخ باندې پناه غواړم چې هغه روښانه کړي دي ټولې تیارې او برابروي هغه د دنیا او د آخرت ټول کارونه. ستا په دغه مخ باندې پناه غواړم، ستا د غضب نه او ستا د غصې نه، او نشته دی په نیکي باندې طاقت ورکوونکی مګر ته یې الله، او د ګناه نه منع کوونکی نشته دی مګر ستا په طاقت باندې هر څه کېږي. ناشنا دعا یې وغوښتله. یو خو رسول الله ناشنا انسان و چې اشرف المخلوقات کې هغه لوی مرتبه والا انسان دی، او اخلاص هم پکې و. درېیم دا چې مظلوم انسان و په دغه وخت کې ظلم شوی دی، او حدیث کې دا راغلی چې د مظلوم سړي دعا الله سبحانه وتعالی چرې نه رد کوي. او درېیمه دا چې دا دعا یې ناشنا وغوښته، ډېر ښایسته په ښایسته الفاظو سره غوښتې نه. نو دې عتبه او دې شیبه د دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لږ غونده کې شفقت راغی چې دا خو زموږ د علاقې کس دی او مظلوم انسان دی او خفه پې شو. نو د یو غلام د عداس په نوم باندې چې دا نصراني غلام و د موصل او دغه عراق چې کوم ښار دی اوس هم په عراق کې دا موصل ښار موجود دی، د دغه طرف نه راغلی و. نو دې ته یې وویله چې ورشه رسول الله، یعنې دې کس له کوم کسه چې خفه کړی دی دې له یو غونچه کې د انګور راوشکوله ورکړه
نو عداس راغی غونچکه نبی صلی الله علیه وسلم ته راوشکو او نبی صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کو. نبی صلی الله علیه وسلم چې لاس راوړاندې کو غونچکه غاستونو بسم الله دسی الفاظ ویل. څنګه دا نو مومن طریقه ده چې هر کار به بسم الله باندې شروع کوي او خاص کر د خوراک په وخت کې بسم الله الفاظ ویل پکار دي. هر چې دا بل دعا بسم الله وعلى برکت الله دا حدیث کې موږ نه معلوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم بسم الله ویل. نو عداس چې کوم هغه تعجب وکړو چې ته خو دې کلمه ویل دا نور څوک نه وي. دا بسم الله خو ما دلته په اوله پیر د قریش کو ردی په اساس په عربو کې په اوله پیر بسم الله الفاظ واوریدا. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې ته څوک او د کم دیني د کم ځای نه راغلی د کم دین سره تعلق دی. هغه ته زه یو نصرانی یم او د غلام کلی یم او دغه عراق سره مې تعلق دی. د عراق د موصل خال کې یو بل ځای دی نینونا ودوي زر نینونی علاقې یم. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو من قريه الرجل الصالح يونس بن متى ایت هغه ځای چې هغه کې یو نیک انسان راغلی او صالح انسان راغلی چې یونس بن متى نومه. نو نورم تعجب وکړو چې دا یونس بن متى څه پیژني. وما يدريك ما يونس بن متى. يونس بن متى څوک دی تا ته څه پته تا ته چا ویلي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا ارسه په وحی باندې معلومه ده. نبی صلی الله علیه وسلم کان نبیا ذلك اخي وكان نبيا. هغه زما یو ورور دی مانه زما اسلامي ورور وكان نبيا وانا نبي. اغم نبی او زم نبی ما. نو چې کله دی عداس ته پته ولګي چې دا نبی دی نو شروع شو د نبی صلی الله علیه وسلم وخولول شروع کړو عزت ول شروع وخولوي. نو عتبه شي بد اغز نه خپل غلام ولدو بقاش اما غلامك فقط افسده عليك. غلام دې لواړو بس سړی خراب کو دین ولا بدل کو. به چې کله راغی عداس خپل مالکانو ته عتبه شي بدن متول هذا سچل کو د خپل ولد شروع کړو. هغه ویل يا سيدي ما في الارض شيء خير من هذا الرجل. السيده زما مالکه دس یو شیز دس یو انسان بل نشي چې هغه دی انسان نه غوري. ځکه لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي. ما ته دسی خبري وکړي چې هغه نبی صرف کولای شي عام انسان نشي کولای. نو هغه ته ویل ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك خير من دينه. ولې خپل دین نه ونه اوري نصرانیت نه ونه اوري ستاره دین دی ور دین شل برخه خدای خپل دین وته پرې نه دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دغه طریقه سره دغه دمو وکړه او بیا دې باغ راوته او د مکې طرف روان شو.